د ببرک خان او مینا کیسه. یو وخت په یوه لوی ځنګل کې یو زړور شیر اوسېده. نوم یې ببرک خان و. هغه د ځنګل باچا و. یوه ورځ چې ببرک خان د خپل غار خواته روان و، یوه زخمي وزه یې ولیده. ببرک خان ورته وویل: وزې ته څوک یې؟ وزې په کمزوري غږ وویل: زما نوم مینا ده، زه له بل ځنګل څخه راغلی یم. ما اورېدلی دی چې ځینې ښکارچیان غواړي تا ووژني، نو زه راغلم چې تا ته خبر درکړم او هغوی زه تعقیب کړم. ببرک خان وخندل او ویې ویل: ته ډېره زړوره یې مینا، له نن نه به زما ملګری یې. خو مینا له ببرک خان سره په غار کې پاتې شوه. یوه شپه سخت طوفان راغی، باد چلیده او اسمان کې برېښناوې وې. په همدې شپه یوه توره میښه ځنګل ته راغله. هغې هېڅ چا ته نه ویل چې څوک ده، یوازې چوپه ګرځېده. څو ورځې وروسته مینا ولیدل چې دا میښه له چتاو سره پټې خبرې کوي. هغې وویل: سبا به ببرک خان ووژنو، لومړی به یې وزه ملګری له منځه یوسو. مینا منډه کړه او ببرک خان ته یې وویل: مهاراج، دا میښه بد پلان لري. ببرک خان د شپې د میښې تعقیب کړل او هر څه یې په خپلو غوږونو واورېدل. هغه په غوسه شو او ویې ویل: درغلانو، زما په ځنګل کې دوکه نه کېږي. هغه له خپلو ملګرو سره د میښې او چتاو مقابله وکړه او هغوی یې وشړل. له هغې ورځې وروسته ببرک خان او مینا ښه ملګري شول. ببرک خان ورته وویل: مینا، وفاداري د هر چا نه مهمه ده او د ځنګل ټول ژوي دا درس زده کړئ. اصلي ملګری هغه وي چې په سخت وخت کې درسره وي.